لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. او الیاس هم په یقیني ډول پیغمبرانو څخه و. یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې تاسې ویریږئ نه. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ایا تاسې بعل بولئ او د هغه پیدا کوونکی عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی پرېږدئ؟ هغه الله چې ستاسې او ستاسې د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه، نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي پرته د خدای له بندګانو څخه چې هغوی غوره کړی شوي وو. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. او د الیاس د خو یاد مونږ په وروستیو نسلونو کې باقي پرېښود چې سلام دی وي پر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين. مونږ نیکي کوونکو ته همداسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په رښتیا سره هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وإن لوطا لمن المرسلين